السلام علیکم څنګه یې ښه جوړه سته کړه په خیر ښه جوړه وخت منظر ځای کوم د دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مو فارماکولوژي سره اخیستی په هغې کې مو چې راخیستی NSAID په نامه چې کوم ډرګ دی دا هم راخیستی د دې مطلب چې دی د دې فول فارم چې دی د دې نوم چې دی او دا څنګه کار کوي دا څنګه تبه راکموي دا څنګه درد کموي کوم میکانیزم کموي څه ده تاریخ یې څنګه دی داسې په لین مې روان کړی دی څه ده نو د دې فول فارم چې دی هغه نن اسټرایډل انټي انفلاماتوري ډرګ وایي کېږي چې ده دې ته په نور نومانه هم وایي کېږي چې ده دې ته په انټي پایروټیک ډرګ په نامه هم وایي کېږي انالجزیک هم وایي کېږي او انټي انفلاماتوري ډرګ په نامه هم وایي کېږي د دې کار دی تبه کمول درد کمول یا نور داسې وي اوس دلته مخته خپل اټومیټیک سره خلاصي اول تاریخ درته بیا میکانیزم اکشن دا ټوله په دې کې دي سره د خلاصوم دا تعریف چې دی دلته زه به غلط ورسره کوم ښه د طب ګولۍ تاریخ څنګه دی یعنې دا په تاریخ کې څنګه چا پیدا کړه چې اول وار یې هایپوکریټس په نامه باندې یو فزیشن دی دا انشنټ کوم چې زوړ فزیشن و دا نو ده څه چم وکړي ده ته کله تبه ولګېدل ده چې کله تبه ولګېدل نو دی ولاړی تر یو درختې لاندې کښېناستې په هغه کې چې کوم سایلیسین په نامه چې کوم کمپوننټ پروت و نو دی تر درختې لاندې کښېناستې او دا درختې څخه لږ بلګ وخوړی نو چې دا بلګ یې وخوړی نو د ده تبه ورکه شول کوم چې د ده بدن درد درلود یا تبه یې ورکه شوله نو بیا ده څه چم کوي دا د دوا په طور باندې استعمالوي په دې مابینځ کې بیا تاریخ تېرېدی څه ده پله زما چې عکسونه سره در برابر کړم یو منټ بخښه ورکوئ نو تاریخ تېرېدی 1828 ته راورسېدی په دې کې بیا یو یوهان بیو کینر په نامه یا بیو چینر په نامه یو یونیورسټي پروفیسر و نو هغه راولاړ شو دا ایسولیټ کړل جلا یې کړل جلا کړل دا دوا نه ده د دې څخه سایلیسین په نامه چې کوم پروډکټ دی هغه یې راجلا کړي ده نو بیا تاریخ په دې کې تېرېدی بیا یو بل دغه راولاړ شو یو منټ بیا په دې کې یو بل ساینټسټ راولاړ شو فزیشن و نو دا د فرانس و نو دا راولاړ شو د دې کوم سایلیسین چې دی د دې څخه یو صفا بڼه راوباسل صفا بڼه څه ده صفا دغسې جلا بڼه یې ځینې جلا کړل دا استعمال کړل د روماتوزین دپاره نو د دې علاج دپاره استعمال کړه هغه کار وکړل نو هغه چې کله کار وکړي نو دا بیا دوی د روماتوزین دپاره هم استعمالول د درد دپاره هم استعمالول د اډو د درد دپاره هم استعمالول دا په کوم تاریخ کې د 1829 کې دا د دې بڼه جلا شول د دې دا کوم سایلیسین په نامه چې کوم دی په دې مابینځ کې بیا تاریخ تېرېدی بیا بایر کمپنۍ راولاړ شول په دې کې نور موډیفیکیشن وکړي یعنې نور تبلید په دې کې بدلون یې راوستی هغه په څو کې راوستی په 1899 کې په دې کې بدلون راوستی څه ده نو بیا دا مارکیټ ته روان و مارکیټ کې بیا دا ډېره مشهوره ولاړه ما ته هم خبر یم ته هم خبر یې اسپرین ګولۍ نه دي په کوچنیوالي کې به انشاءالله هر یوه خوړلي تر دا اوس پورې هم شته نو اسپرین په دې کې ډېر مشهوره شول څه ده بیا کوم مارکیټ ته راغله تقریبا زما په نالج باندې صرف و صرف په دا کال کې چې دی تقریبا په 15 بلیونه ډالر دوی په ګټلي دي صرف په دا کال کې را روان کال کېدلی شي زما د نالج ما هم سرچ کړی دی نو کېدلی شي په 2022 کې دا 40 بلیون ته دا کمپنۍ ورسېږي یعنې د دې کم سیل چې دی د یو کال کم خرڅلاو چې دی هغه ورسېږي نو دا رقم د دې تاریخ مابینځ ته راغلی ښه موډ اف اکشن د میډیسن داسې ده نو کله چې ستا په پښه کې یو زخم جوړ شي یا وپړسېږي یا درد کوي یا یو ځای پښې کې وپړسېږي نو په دې مابینځ کې یو قسم انزایم ریلیز شي هغه ته ویل کېږي فاسفولایپیز A2 انزایم دا ولاړ شي سل ممبرین ته په سل ممبرین کې یو قسم ارکیډونیک اسید چې ورته وایي دا ریلیز کړي دا جوړ کړي دا اسید بیا څه چم کړي دا بیا ځان بدلوي په دوه قسم یا بدلوي یا ریلیزي یو شی په یاد وساته کنورټ هي هم ځان او ریلیز کوي هم صحیح ده دغه دوه کار کې دی نو په دې کې دی بیا په کوم ځان باندې بدلوي یو دی 15LOX په نامه دی صحیح ده د دې بیا جلا ویډیو پر دې جوړوم اوس ګډېږي سره ګډوډ کېږي صحیح ده یو دی کوکس انزایم په نامه باندې جوړېږي صحیح ده کوکس فول فارم هلته زه به غلطه درسره لیکم صحیح ده سایکلو
اکسیجنیز په نامه باندې چې کوم انزایم دی سیده نو دا ریلیز کوي. دا انزایم بیا دوه قسم د دې خپل اقسام دي سیده یا د خپل ځان په دوه قسم واړوي کوکس 1 او کوکس 2. کوکس 1 بیا څه چم کې هغه ترومبوکسین په نامه چې کوم دی او پروستاګلینډینز جوړیږي سیده دا جوړي دا بیا څه کار کوي دا چې دی دا بیا نه کوي معده چې ده معدې کې میوکس جوړي کوم چې بلغم دی هغه جوړي یا د معدې د کوم لاینونه چې دي دا محفوظ ساتي یا دغه کې دا کوم چې موږ پلیټلیټ چې دي د دوی په جمع کولو کې یا اګریګیشن چې ورته وایي په دې جوړولو کې کومک کوي یا چې کوم کډني یا رینل بلډ فلو چې ورته وایي دا مینټین ساتي صحیح ده ریګولیټي صحیح یا دا اسید هم سره ریګولیټي یعنې کوم تیزاب چې دي د دې کار هم کوي دا د کوکس 1 کار دی صحیح او کوکس 2 بیا څه کار کوي هغه زه دلته بیا خط هم در سره لیکم چې دا بغل ته دی کوم کارونه کوي او کوکس 2 چې دی پروستاګلینډین جوړي پروستاګلینډین بیا څه کار کوي زموږ د کوم د جسم تبه وي دلته ګوره دلته جلا فنکشن دی دلته جلا فنکشن دی زموږ د جسم تبه درد اور پړسوب دا بیا د پروستاګلینډین د دې جوړیږي سیده د بدن کې تبه جوړېدل درد کول دا ټوله بیا پروستاګلینډین جوړیږي یا د وجې څخه موږ ته راځي دا کوم میډیسن چې موږ خورو یا د کومه ګولۍ چې خورو هغه راولاړ سي دغه کوکس 1 یا کوکس 2 اور بند کې سیده کوکس 1 یا کوکس 2 بند کې سیده نو دې د وجې څخه بیا چې موږ کوم بدن درد کې یا پر موږ تبه وي یا موږ یو بل مسله وي نو هغه راګیر کې سیده نو دا د موډ اف اکشن دی سیده او دا چې دی په میجر درې ګروپان ګروپان چې اچولی دي سیده نو نور ګروپان هم څه خو دغه درې غټ ګروپان دي دا مهم په یاد ساته سیده مخته نور هم درشم چې دا بیا نور کټګري ته اچول سوي دي سیده سلیکټیو کوکس 1 انهبیټر دی په دې کې راځي کټرولیک راځي اور فلوربیپروفین راځي سیده اور کیټوپروفین په نامه راځي اور انډومethacin راځي اور اسپرین راځي سیده ما که سپیلنګ غلط وي دلته لیکلی دي بغلته نور ختم ورسره لیکم اور نن سلیکټیو کوکس انهبیټر کې راځي نیفروکسین دی اور بروفین دی سیده اور فلوکسیکم دی یا نور داسې ګروپ وي سیده دا بیا په نن سلیکټیو کوکس انهبیټر کې راځي سیده په دې کې بل ګروپ هم راځي هغه ته وایي کېږي سلیکټیو کوکس 2 انهبیټر سیده میلوکسیکم راځي ډیکلوفینیک دی کوم چې موږ ته هر وخت ګورو سیده اور سلیکوکزیب په نامه دی سیده اور ایټو دو لیک په نامه چې کوم دی نو یو میټر نو دا په دې ګروپ کې راځي سیده نو د دوی بیا یو سایډ افیکټ هم دی نو چې کله ته دا دوا خورې نو د دوی یو نقصان هم دی دا یو شی په یاد سره وساته سلیکټیو کوکس انهبیټر چې ته یوازې خورې په دې نتیجه کې بیا ستا د پی جی ای 2 راکښته سي د دې فول فارم دی پروستاګلینډین ای 2 سیده نو دا راکم سي یا پی جی آی 2 رایلاس کم سي دې ته به کېږي پروستاسایکلین په نامه چې کوم ګلینډ دی دغه دی ریسپټر دی دا راکم سي سیده نو دې د وجې بیا څه چم کېږي ستا په معدې کې زخم جوړ سو سوری جوړ سو زیاتره وجه چې په معدې کې کم سوری وي هغه د دې میډیسن د وجې څخه جوړیږي سیده نو ولې دا کم سو هلته ته ډېر خورې بې ترتیبه خورې هر وخت یې خورې نو هغه ستا دا پی جی ای 2 کم سو اور پی جی آی 2 کم سو بل مسله هم د دې سره پیدا کېږي دا په شارټ فارم کې ټي ایکس ای 2 وایي کېږي دې ته سیده نو دا کوم چې ترومبوکزین په نامه چې دی A2 انزایم چې دی هغه راکم سي دا به چیرې کار کوي دا به ستا کوم وینه رګونه چې دی په دې کې علاقولو کې یا پر دا کوم پلیټلیټ په ګیرولو علاقولو کې ډېر کومک کوي سیده اور دا چې دی دا چې کله کم شي نو د دې د وجې څخه بیا تا ته بلیډینګ ډیس order پیدا شي یعنې وینه داسې ځي هره پله د پیسري وینې ځي یا بل داسې ول هلته کلاټینګ دغه دې خراب سو ترتیب دې امبیلنس سو سیده نو دا پی جي او دا دواړه کوم فل فارم چې دی دا بغل ته لګوم سیده نن سلیکټیو کوکس انهبیټر به سایډ افیکټ چیش دی په دې د سیمو کې په کم پی جی ای 2 کم کې او پی جی آی 2 کم کې پی جی آی 2 باید وساته چې د پروستاسایکلین په نامه وایي کې دا بیا په وینې رګو کې علاقولو کې ډېر مهم رول لري یا د رګو کوم چې انډوتیلیم ورته وایي
د دوه په مابینځ کې دي د رګو لا کولو او مضبوطه کولو کې ډېر مهم رول لري. نو چې دا کله کم شي نو هلته په کله داسې وخت راشي پر سړي باندې د زړه حمله راشي یا سټروک راشي یا رګونه سم کار نه کوي نو دې د وجې څخه کډني فیل سي یعنې کډني ډیمیج سي دا کم موږ پښتورګي سي دا ډیمیج سي خوړ سي دا ډېر چې ته استعمالوې دا نیفروکسین چې دی یا بروفین شربت چې ډېر استعمالوي دا کوچنیانو ته یا ګولۍ خورې یا نو دې د وجې څخه بیا کډني فیلېدل چانسز ورسره شته نو بل دی سلیکټیو کوکس 2 انهیبیټرز دا بیا څه چم کوي دا چې دی دا بیا هلته ورسي پی جي چې د پی جي آی 2 چې ده دا زیات کړي دلته ورته ګوره دا چې کله زیات سو نو اتوماتیک چې دی ټي ایکس ای 2 چې ده دا رقم سي ده نو چې دا کله رقم سو نو هلته وینه چې ده سم دغه نشي کولی کلاټینګ نشي کولی رګ چې داخلي چې دی دا پر کوچنی سي نو هلته دماغ ته وینه نه رسېږي پر زړه باندې حمله راغله نو سټروک سي نو په دې د وجې څخه به دا میډیسن چې دی د دې ته بیا بیلنس برابرول ضروري دی نو که دې برابر نه کړي یا دې زیات وخوړي نو یا کله د ده رګ یو دم خلاص کړي هلته خو نو دوه قسم سو ګور دلته کوکس 1 هم را روان سو کوکس 2 هم را روان سو کوکس 2 چې څه چم وکړي رګ ډیله کوي کوکس 1 بیا څه چم کوي رګونه راکوچني کوي نو وینه فلو نشته زړه حرکت نشي کولی نو دا میډیسن ډېر خطرناک دی د ډیکلوفینیک چې وي یا نور داسې ورین ګولۍ وي موږ ته چې خپل پر سر خورو نو د دې څخه ډېر خطرناک حالات او ډېر کیسې جوړېدای شي دا خو زه ډېر ډیپ نه تللم ډیپ په دې نه ځم چې ویډیو ډېر اوږده کېږي د دې سره یو شی په یاد وساته د زړه هارټ اټیک حمله او سټروک ورسره تړلي دي راځو چې اوس یو بل کلاسیفیکیشن هم در وښایم په دې کې یو بل کلاسیفیکیشن هم شوی دی چې کوم مخصوص د کتابو د خوا شوی سلیکټیو کوکس انهیبیټر چې دی دا په دوه ګروپ کې اچول شوی دی یو دی پریفرنشل په نامه باندې دی د کوکس 2 انهیبیټر هم وایي کېږي یو دی سلیکټیو کوکس 2 انهیبیټر سلیکټیو مطلب دا دی اوس ګورئ زه تاته یو مثال در کوم یو سیم کې 10 کسان پر ناست دي یو نوم دی محمود یو نوم دی احمد نو زه وایم چې ورته ما محمود په کار دی مخصوص محمود مې په کار دی هغه راوله هغه ته سلیکټیو کوکس 2 انهیبیټر وایي کېږي په دې ګروپ کې چې راځي میډیسن دې کې راځي سیلیکوکسib په نامه راځي او ایټریکوکسib په نامه راځي او پریکوکسib په نامه راځي دا چې دا سلیکټیو دی مخصوص نومان اخیستل شوي دي یو دی پریفرنشل په نامه چې کوم دی دا د دې مثال دا دی اوس ګوره په یو سیم کې 10 کسه ناست دي په دا 10 کس کې زه اوس هم درته وایم چې ورته یار په سیم کې هېڅ یو څوک را روان کړه ما په کار دی رایوله په کار مې دی خو را روان یې کړه هېڅ یو نفر را روان کړه هېڅ یې هغه ته پریفرنشل په نامه چې کوکس انهیبیټر وایي کېږي د هغه نیمسلاید دی اور ډیکلوفینیک دی اور اسکلوفینیک دی میلوکسیکم دی اور ایټودولیک په نامه چې کوم ډرګ دی دا په دې ګروپ کې راځي نو دا چې شو دا کوکس سلیکټیو کوکس 2 انهیبیټر شو اوس راځو نن سلیکټیو کوکس انهیبیټر ته راځو په هغې کې اول ګروپ راځي سایلیټ په نامه دی یعنی ډسپرین یا اسپرین په نامه یو دی کوم چې پروبیونیک اسید ډریویټیو په نامه دی په دې کې بیا بروفین راځي نیفروکسین راځي کیټروپروفین په نامه راځي او فلوربیپروفین په نامه چې دی دا راځي یو دی فینامیټ په نامه چې دی کوم چې پونسټان ګولۍ وي هغه پکې راځي او یو دی انولیک اسید ډریویټیو پرګزیکم راځي یا ټینوکزیکم یو دی اسیډیک اسید ډریویټیوز کوم چې کټرولیک دی انډومیتاسین دی نور ګروپان راځي یو پایرازولون په نامه چې کوم ډریویټیو دی په دې کې راځي فینایل بوټازون په نامه دی دا به حیوانان دلته استعمالیږي خو خیر بیا هم په یاد وساته نن سلیکټیو ډرګ دی یو داسې دی چې هم د انالجزیک کار در کوي هم د پایریټیک کار کوي خو لیکن انټي انفلامټري کې لږ کمزوری دی هغه رقم ډرګ راځي هغه ته وایي کېږي فیرا امینوفینول ډریویټیو وایي کېږي پرسټامول یا اسیټا امینوفین په نامه چې دی دا ډرګ چې دی بیا په دې کې راځي دا ګوره ما یو سپیلینګ غلط وي بخښه وکوئ بل راځي بنزو اګزازوسین په نامه چې کوم ډریویټیو دی دې ته نیفو فام په نامه دا هم په دا ګروپ کې راځي
او زه په دې ججر مې تلوار دی چې 3-4 ورځې جوړه کړله بیا یو اواز پکښې راشي خرابه شي نو دا چې دی دا پوره د دې کلاسفیکیشن دی چې ده اوس نو یو برانډ وای نوم هم بیا د ښکاره کړم باره د تسلي دپاره چې دی یو شی وي داسې په یاد وي د هغه پیراګراف دی صفا سوتره دا ګوره دا بیا نور ګروپان دي هغه ګروپان دي ما چې دلته په نامه باندې لیکلي دي چې ده هغه یو غټ میجر ګروپ چې باید وساتې بیا دا فلوریکزیکم په داسې دغه کې راځي چې ده دا ډسپرین خو نو هر چاته معلوم داسې نالګو دي کوم چې ما وختې درته وویلې په کوم ګروپ کې راتلی دا دی ګوره دا دی فلوربیپروفین په نامه چې کوم دی دا په دې ګروپ کې راځي چې دا ګوره نالګو سوله دا نور سوله بروفین سو دا کیټرولاک دی مارټنډو دی دا ډېر مشهور دی چې د بروفین دا سوس دی دا ډالر خو اوس نسته دا بیخي پروکزین دا اوس هم ستا مشهور دی انسیډ دا اوس هم ستا فایزر پونسټان د فایزر کمپنۍ دا ډېر مشهور دی اوس دا انډومتاسین دا خو بیخي څوک په نامه وړي دا ګوره دا دا بیا دا دی دا بله پرچې ده دا جنریک نوم دی او دا برانډ نوم دی کوم چې دی خرڅېږي چې ده یو دا شی وي دا دردونه وي چې ده هغه مې دغه انجکشن در شوی ما د حیوانانو چې کار کوي نیمسلاید خو نو بیخي مشهوره دی چې دا بیا دغه ګروپ دی چې دا کوم چې ما وختې درته وویلې امینو څوس دلته بیا نوم یې یو میټ ما نوم څه کوي نوم یې څه کوي هغه چې کوم عکس ما در ښکاره کوي هغه په دغه کټګري کې راځي ټوله صحیح ده نو دا د مکمل شو په دې کې ویډیو